غافل شي نو انجام یې څه وي؟ الله وی ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې د ما د ذکر نه غافل شي د دغه انسان ژوند به تنګ وي. تنګي وای دا معنا نه چې مسکین به وي، موټر به نه لري، بنګله به نه لري، دکان به نه لري، کاروبار به نه لري. نه، چې د الله د ذکر نه غافل شي زړه کې به سکون او اطمینان نه وي، ژوند به تنګ پریشان، په کور کې خفګان. 15 ورونه به په یو سترخان په یو کاسه باندې سم په مینه محبت سره کېنني. زوی پلار په پریشانی کې، خواښې اونګور په پریشانی کې، ورور په پریشانی کې، تر وراره په پریشانی کې، همسایه او همسایه په پریشانی کې. دا ولې داسې دي؟ هر څه ډیر دي چې مخکې 100 روپۍ چا درلودي اوس کروڑ لري، خو هغه د 100 روپیو د آرام ژوند اوس نشته ورته. دنیا ډیره شوه، د ډیروالي د دنیا د وجه نه د الله د ذکر نه غافله شوه. شپه ورځ لګیا ده په کاروبار، د ډیروالي په فکر، پلانکې د شکې ګټه ده، په پلانکې کې ګټه ده، په پراپرټي لګیا شه، په موټرو په کاروبار باندې لګیا شه، په یو بل تجارت لګیا شه، ذهن ټول وخت مشوش پریشان وي. نو الله وی د الله په ذکر په زړه کې سکون اطمینان پیدا کیږي. دا د الله تعالی په ذکر په زړه کې سکون ولې پیدا کیږي؟ دغه نقطه وای دا ده چې د الله په ذکر زړه صفا کیږي. زړه چې صفا شو د زړه سترګې خلاصيږي، بیا حق د حق په شکل ویني او باطل د باطل په شکل ویني. ګندګي چې څوک او پیژني چې ګندګي ده دغه نه بیا ځان ساتي. ګل او خوشبويي چې څوک او پیژني چې خوشبويي ده هغه ته ځان نږدې کوي. څومره چې انوارات الهیه شروع شي زړه ته، په هغه انوارات الهیه وکي دومره سکون او دومره خوند وي چې بیا د سړی نه ښځه م ویري، اولاد م ویري، دکان م ویري، موټر م ویري، یو شی پریشانۍ. د دغې وجه نه الله تعالی موږ ته حکم کوي چې ګورئ د دغه دنیا د وجه نه تاسې د الله د ذکر نه غافله نه شئ. یا ایها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای خلکو، ای مؤمنینو، ګورئ چې تاسې غافله نه کی، مشغوله نه کی، مالونه د تاسې او اولادونه د تاسې د ذکر د خدای متعال نه. دا اسباب د غفلت دي چې د دنیا سره د تعلق زیات شو، د اولاد سره د تعلق زیات شو، بیا د الله نه غافله کیږي. او چې د الله نه غافله شو، سکون لاړ ختم شو، محبت لاړ ختم شو، بیا همیش د پریشانۍ زندگی دی. او دا چې څوک دوام په ذکر وکي او په دغه زړه کې سکون او اطمینان ورته پیدا شي، په دغه ذکر د خدای متعال کې فنایت ورته پیدا شي، په دغه ذکر د خدای پاک کې د الله د انوارات او مشاهده ورته شروع شي، د دغه ذکر په برکت باندې په آخرت کې به الله تعالی څه ورسره کوي. د ډیر ذکر تاکید کوي الله، په دنیا کې دا ثمره کوي چې په زړه کې سکون او اطمینان پیدا کیږي. د آخرت په باب کې رب کریم وایي الذاکرین الله کثیرا وذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجر عظیم. څوک چې د الله ذکر ډیر کوي، نران کومې ښځې چې د الله ذکر ډیر کوي، خدای پاک د دغه سره دو انعام کوي. یو مغفرت ګناه ورته معاف کوي، دوم اجر عظیم په قیامت کې په جنت کې ورکوي. د انسان د زندگی مطلب دا ده چې داسې عمل وکړي چې د آخرت کامیابي ورته پیدا شي. دا مقصد د زندگی ده. او د دغه نسخه الله تعالی د ذکر په لګا باندې وښوه چې څوک ذکر ډیر کوي او لږ نه یې وښو، ډیر یې وښو چې څوک ذکر ډیر کوي د دغه خلکو دپاره خدای پاک د مغفرت وعده ده چې ګناه یې ورته معاف کوي.
او د دغه خلکو دپاره الله تعالی د اجر عظیم وعده ده چې په جنت کې غټ مقام ورکوي. انسان که رښتیا غواړي چې د ما زړه اصلاح شي نو ذکر باندې د دوام وکړي چې غالب اوقات په ذکر شي بیا نورانیت غالبه کیږي او که غالب اوقات په غفلت کې و لږ لږ ذکر بیا دومره وس نه رسیږي چې هغه ټول خیرې د ځان نه لرې کړي. ځکه الله د ډیر ذکر حکم کوي، په ولاړې ذکر کوي، په ناستې ذکر کوي، په پروتې ذکر کوي، په سفر کې ذکر کوي، په حضر کې ذکر کوي، په مړښت کې ذکر کوي، په مسکنت کې ذکر کوي، په جوړښت کې ذکر کوي.